أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آیتونه مخکې د ډاکوانو د سزا ذکر شوی او بیا ورپسې د مؤمنانو هدایات ذکر شوی خلقو دا الله پزمکه باندې فساد ورئی او راه زنی او دا کزنی کئی متاسو داغی دا فساد دا ختمون لپارا جهاد کوئے او کوشش کوئے د فساد په ځای باندې امن قائم شي. فرمایلی چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. اس ورپسې د غلو سزا ذکر کړي. فرمایي والسارق غل سړی والسارقة او غله ښځه غلا کوونکي سړی او غلا کوونکي ښځه څوک چې دي غلا وکړي او غلا پرې ثابته شي په دوو ګواهانو سړو سره نو فاقطعوا أيديهما نو تاسو کټ کې لاسونه د دې دواړو جزاء بما کسبا دا سزا دا د هغه عمل چې کوم عمل کړی دی دې دواړو نکالا من الله او
دا عبرت دی دا اللہ دا طرف والله عزیز حکیم اللہ زور دی او اللہ حکمت والا دی آیت کی نٹولنا اول د سارق او د سارقې ذکر وکړي. سارق وایي غلا کوونکی چې هغه سړی وي او سارقه وایي غلا کوونکي ته چې هغه ښځه او دا سارق او دا سارقه دا د سرقې نه جوړ شوي دي. سرقه څه ته وایي؟ په عربۍ ژبه کې سرقه او غلا مطلقې اخیستلو ته وایي د یو څیز په پټه سره أخذ الشيء في خفاء يوشي أغسطل او پټه باندې چا د جیب نه چا د کور نه چا د دکان نه چا د دفتر نه دې ته سرقه او د شریعت په اصطلاح کې او د قرآن او سنت په اصطلاح کې سرقه دې ته وایي چې یو سړی د چا مال واخلي او د چا مال چې دی واخلي نو دومره مال واخلي چې هغه نصاب د سرقې ته رسي. سرقه نصاب 10 روپے دی شرعی 10 روپو کا اچانا یو سڑی غلا ہوگی او پپٹا باندې واخلی دا نچ بخکارا باندې یو سڑی پلار کی راگیر کی غل او پزور کی نا دا جیبنا 10 روپے والی یا 100 روپے والی بلکہ پپٹا تینا واقعی او هغه مال داسې وي چې کوم مال دی واخلي چې هغه نغدې پیسې وي او یا د 10 روپو را بل څه څیز وي هغه مال چې دی غل واغسته هغه محفوظ مال په حرز کې او حرز هغه ځای ته وایي چې هغه محفوظ وي لکه سړی کور کې یو صندوق کې محفوظ ہے کہ هغه پیسې خوري وي او غل راشي او هغه په پټه باندې هغه صندوق نه هغه پیسې واخلي او یا بل یو څیز موټر سایکل وغیرہ دی هغه پټ کی سایکل پټ کی کنډر وټي او یا په بل طریقه باندې کور ته داخل شي په دیوار وروداږي او غلا وکي په پټه باندې او د محفوظ مال غلا وکي چې وسړي هغه مال خو محفوظ په کور کې ساتل دي او د حفاظت کوي واکه ورته څوکیدار ناشته څوکیدار یا کې مولې دی او چا سره سمال فوټ دی دکان دی او څوکیدار ورته ناشته او د محفوظ په دکان کې ځان له سرمایه خوري دا غي نغلاوي او باندې کې شوبه نه دا سمال چې اوسړي پټ کیو او د لسو کو برابرۍ او پټه باندې واخلي او محفوظ مال واخلي دې تا پارګه جب کې سره کو
عربی جبه کې نه د قرآن او سنت په ژبه کې د شریعت په ژبه مطلق مال اخیستلو ته سرقه نه وایي. یو سړی د چا نه غلا وکړي او د لسو روپو نه کم غلا وکړي دې ته په عربی ژبه کې غلا وایي، لیکن په شریعت کې دې ته غلا نشي ویلی. او په شریعت کې چې کومه سزا مقرر ده چې د ده نه به لاس پرې کولی شي، ښې لاس به دې نه پرې کولی شي چې اول ځل غلا وکړي د دې ګیټو سره، او بیا چې کله دې نه لاس پرې کړي شي نو بیا به هغې له داغ ورکړي شي چې هغه وینه ودرېږي او هغه زخم سرایت ونه کړي. یا نن وخت کې نور طریقې راوړي د علاج، بیا به د هغې علاج وشي چې نور دې سړي ته نقصان ونه رسي. دا سزا به هله ملاوېږي چې یو سړی غلا وکړي او د لسو روپو غلا وکړي، د لسو روپو نه کم نه وي او د لسو روپو نه که زیات وي او که لس روپۍ وي نو بیا دې غږ ته به سزا ملاوېږي. او یو سړي د چا نه هسې لاس کټ کړو نو بیا د دې لاس په بدل کې اول خو قصاص والجروح قصاص، او که قصاص یو سړی معاف کړي چې چا نه لاس پرې کړی دی هغه معاف کړي نو بیا 500 درهم ورکړي، 500 ورکړي. لیکن چې کله یو سړی غلا وکړي او د لسو روپو غلا وکړي نو بیا د لسو روپو په غلا کې به د ده دا لاس کټ کولی شي. بعض حضرات دا سوال کوي او اعتراض کوي د الله رب العالمین په دې مقرر کرده سزا باندې چې یو طرف ته لاس سوړي کې نو د هغې په عوض کې دیت چې کوم دی نو هغه 500 روپۍ دی، او بل طرف ته چې یو سړی 10 روپۍ پټې کړي او یا 100 روپۍ پټې کړي نو د هغې په نتیجه کې الله وایي لاس دې نه پرېږدي. دا خو قیمتي څیز دی او د دې دیت 500 روپۍ دی، نو بله 100 روپو کې څنګه تاسو لاس کټ کوئ او الله څنګه وایي لاس دې نه کټ کړي؟ دا وحشیانه سزا ده، دا ظلم دی چې الله دا سزا مقرر کړی. نو د دې اعتراض جواب علماء ورکړی دی او هغه داسې ورکړی دی چې هر کله دا لاس چې کوم دی دا امینی او امانتداري نو دا لاس چې کوم دی څوک پرېږدي نو د هغې په عوض کې 500 درهمه به ورکوي، دیت دغه 500 درهمه. دا قیمتي دی دا لاس، لیکن هر کله چې د لاس الله وکړه کلما خانت کانت ذلیلتن، دا بیا ذلیل شو سپک شو نو بیا به په 10 درهمو کې دا لاس چې سپک شو قیمت یې کم شو چې غلا یې وکړه خیانت یې وکړو نو دا به اوس پرې کېږي او دا بالکل انصاف دی. د قیمتي څیز چې هغه امانتدار څیز دی قیمتي څیز دی نو د هغې قیمت زیات وي، خو چې یو شي ذلیل شي او کمزوري شي او پریوځي د خپل مقام نه پریوځي نو د هغې قیمت بیا څه شي هغه کم شي. نو دا بیا الهي انصاف دې وجه نه علما ویلي دي چې کلما امینتن سمینتن، هر کله چې یو لاس امیني نو هغه قیمتي وي، وکلما خانت ذلیلتن، هر کله چې خیانت وکړي نو هغه ذلیل شي دغه لاس نو بیا قیمت به کمي. 10 روپو پورې چې چا غلا وکړه نو شریعت کې الله وایي چې دغه لاس کټ او 10 روپو چې کم غلا وکړه
نو باندې کې لاس کنټرول نشي دا نه چې سزا به نه ورکول کېږي نه قاضي څه مناسب ګڼي هغه سزا به ورکوي نو د لاس پرې کولو چې کومه سزا ده هغه به وي الله رب العالمین دا حکم په دې صورت کې کړی دی چې د لسو رکوع شرعي یو سړی اغلا وکړي لاس باندې نه پرېږي او بل د محفوظ نه اغلا وکړي هغه باندې نه لاس پرېږي یو سړی راغی او جمعات کې سیب سپلای کې وګړي او جمعات کې قیمتي بوټان کې وګړي یا قیمتي ګړې او موبایل کې وګړي او غل راغی او هغه ته نه یوړو دته بلاس نشي پرېږي ځکه جمعات چې کوم دی دا محفوظ نه دی پدې کې حفاظت د مال نکېږي پدې کې عبادت کېږي او دې تکړه خلق راځي دلته دا خطر شته چې دا ما محفوظ ہے کې دا مال کې نو دا رسول الله ورني دا چې محفوظ ہے نه دی او دې نه چاغلا او نو پای کې لاس پرې ګور نشته کله کله غل راشي او جواب تغلا ورني مقاغه د الله سره کو زیات اغلا وکي او د جماعت څوکیدار نه چې هغه حفاظت کوي او هغه محفوظ مال نه او چې الله وکړه نو باندې کې بیا قطع یت نشته دا سرور او جردا او هغه وجره کې چې مال کې ورو جلتا محفوظ مال نه پاتې کیږي حفاظت د مالونو نه کیږي او دین پخپل ورتا دغل ته سوګه نه کوي نو چا د مال پټو پای کې قطع دیت نشته دارنګي او سړي ساروي پرې خودل په پټي کې ساروي پرې خودل او د لار پیغام ورشو او بل راغی او یو ساروي ته نه پوهو نو غلا ثابت او شو پای کې قطع دیت نشته قاضی چې سم مناسب سزا غړي هغه ورکړي لیکن کوم سزا چې مسلوب فی القرآن او قرآن کې الله متعین کړی دا دا سزا د دغه غل نه پاره نشته دا شرایط چې وی او وګواهان په دغه الله باندې گوايو چې شدید گواهان او سړي گواهان خزنه د خلکو گواہی په دغه کې نه چي خزه که گوايو کې هغه معتبر نه هغه مالی مقدمات کې د خلکو گواہی چي لیکن کوم چې حد ورته وي او سزا الهي ورته وي هغه کې د سړو گواہی قبليږي د خلکو گواہی نه قبليږي نو عادلات گواہی دي او د اغلا ثابت شي والا به سزا ملامي او دا سزا الله وي چې دا ما ولي مقرر کړل وی جزاء بما کسب دا سزا د هغه عمل چې هغه کړی دی د اغلاق کول کې سړی او د اغلاق کول کې خزم یعنی دا سزا د اغلا ده سزا د عمل د اغلا ده چې دا عمل د اغلا کړ دا سزا ده او یو غلا کړی وی مثلا موټر پټکړي او بیا د موټر چې کوم دی نو بیا خرڅ کړي او دا د الله سره دی او هغه پیسې وړلې او بس صرف تک سزا به ملاويږي چې لاس په دې پرې کوی شي او نو تاوان به نشي دا دا عمل خدا نه دا عمل دا موټر د ضرورت دی دا ټول عمل دی دا ټول عمل سزا ده د غل تاوان به نشي غل غلا کړی وی او سره هغه پیسې محفوظ پرتی او بیا هغه پیسې لاندې دي خرج کړي نو هغه پیسې به نه واپس راستل شي تاوان به او دا نه بلاس پرې کوی شي دا صرف بلای عمل دی ا پیسې دې خرج کړي نه دي نو زوړ هغه به نه واپس راستل شي دا سزا دا هغه عمل
چې هغه کړي وي غلا کوونکي سړي او غلا کوونکي ښځه چې څومره عمل یې کړي وي د غلا د هغې سزا دا قطع ده نکالا من الله او دا عبرت دی د الله د طرف نه دا سزا چې الله مقرر کړې ده نو دا سبق دی عبرت دی د خلکو دپاره د الله د طرف نه یو سړی غلا وکړي او په هغه باندې ګواهان ګواهي وکړي او نصاب د سرقې هغه پټ کړي وي محفوظ ہے نمال پپٹا باندې اغستی وي او هغه نه لاس پرې کړي شي نور دنیا خلک چې هغه ګوري او هغه ته وایي چې بای دا د څه وجې نه ستا دا لاس پرې شوی او هغه ما غلا کړې ده خلک به توبې وباسي چې زما د توبې زه به چېرې ملا ونه کړم هغه دا سزا ده چې دا لاس به پرې کړو شي دا به د خلکو دپاره د عبرت یو سبب دا عبرت نن دا څومره کرفټ خلک چې دي د دې نه د دوه درو کلونو چې د لاس پرې کړي شي د خلکو دا ټول مالونه او د حکومت دا ټول مالونه به محفوظ شي لیکن دا سزا چې تر څو پورې نه وي نافذ شوې او د الله په دې حکم باندې عمل نه کېږي نو غلاګانې به په دې ملک پاکستان کې او په ټوله دنیا کې دا به نه ختمېږي دا به همیشه ده قرآن کا عمل کے راغے زمن د ټول مسلمانانو مالونه به شي محفوظ شي سرکاري مالونه به محفوظ شي او چې په قرآن باندې عمل نه کېږي نو زمن د مالونه هغه محفوظ کېدی شي په کورونو کې او په دوکانونو کې او نه سرکاري اموال چې دي او سرکاري خزانه کې کوم اموال دي هغه محفوظ کېدی شي دا خلک په بې درېغه دا مالونه هضم کوي او دا بغلا کوي او دا بخوري نن دا لوی فساد چې دی نو د دې نه پړبان چې قرآن باندې عمل وشي او قرآن باندې مؤمنان د عمل کولو لپاره کوشش وکړي چې قرآن باندې عمل شروع شي دا الله تعالی نازل کرده سزاګانې دا جاری شي اور دې په نتیجه کې امن قائم شي او فساد ختم شي دا کوشش نه کوي چې دا دې کوشش نه کوي د الله د دین د اقامت کوشش نه کوي نو نتیجه کې بس فساد وي او بګاړ وي او کرپشن وي او لاګانې وي او ډاکې وي او راه ځنی وي او دا رنګ خلک به د دې نه په اور کې ولاړي او بیا الله فرمایي چې دا سزا به ولې مقرر کړې ده وذکر والله عزیز الله زورور نو د زورور ذات د شان سره دا مناسبه ده چې هغه د خپل بندګانو د مال د حفاظت لپاره تنظیم وکړي زورور ذات شان دا دی چې هغه خپل بندګانو لپاره داسې تنظیم وکړي چې هغه په نتیجه کې د بندګانو مالونه محفوظ شي دا سزا الله ځکه مقرر کړې ده چې الله زورور دی دا هغه د شان مناسبه دا خبره ده چې هغه د بندګانو د مال د حفاظت لپاره څه قانون راوړي او څه نظام جوړ چې د بندګانو اموال په هغې سره شي محفوظ شي او الله حکیم ذات دی په دې کې د الله حکمت دی دا د حکمت نه ډک حکم دی چې الله را لېږلی او بیا فرمایي فمن تاب من بعد ظلمه هغه چا چې توبه وویسته پس د ظلم کولو د ده نه یو سړي ظلم وکړو او غلا وکړه او بیا توبه وویسته وروسته بیا توبه وویسته چې زه به آینده دپاره غلا نه کړم پښیمانه شو آینده دپاره عزم وکړو چې زه به غلا نه کړم او کوم غلا چې کړی و نو د هغه غلا هغه مال راواخیستو مالک ته واپس کړو او که په ده باندې سزا وورکړل شي نو هغه سزا ورکړې شو د توبه وویسته واصلح او اصلاح وکړه د خپل عمل فإن الله يتوب عليه پس بېشک الله توجه کوونکی دی په خپل رحمت سره په ده باندې د آخرت چې کومه سزا ده الله به ورته معاف کړي د دنیا چې کومه سزا ده هغه به وخوري خو لویه سزا خو سزا د آخرت ده
अल्लाह बोलता सजा द आखिरत माफ की दुनिया सजा न माफ की क्यों सड़े गलाव को वो बस तरसो कोड़े छे कम गला कड़ी भी हो द चामाल कम जगड़ी भी अगा वापस कड़ी नहीं और बेमाने शवे नहीं आइंदा द पर्दा आजम नहीं कड़ी सदो या अल्लाह नु तो सजा न माफ की दुनिया और आखिरत सजा बोलता अल्लाह माफ की इन्ना अल्लाह गफूरुर रहीम बेशक अल्लाह गफूर के दे और मेहरबान है और क्या फरमाई कि अल्लाह ताला दा सजा रावले गला और चाला बाबा आखिरत के सजा वर कई और चाला बदवर की अल्लाह बाबा खना कई नुता दा अल्लाह द शान सर मुनासिबता जक कि अल्लाह सरे बादशाह है अल्लाह बादशाह और बादशाह दा पारा दा जायज दा चागा दा पत्र आया दा पारा कम कानून मुनासिब गड़ी वाला कानून रावली चाला सजा और वाली अगला सजा और सो माफूल वाली वाला माफ की और मसेदा खबर कही चिता अल्लाह बादशाह ने मुझे दा कानून हो बादशाह हकीकी सो अल्लाह रब्बुल आलमीन मालिकुल मुल्क सो अल्लाह रब्बुल आलमीन शहंशाह दा बादशाह दा अल्लाह रब्बुल आलमीन दा दुनिया के जसूर नास की दा अल्लाह दा हुक्म ताबीर दी दा अल्लाह दा हुक्म नौजत न दी दा अल्लाह दा हुक्म पज़ेबन इख्बल हुक्म चली दा बागियान दा सरकश दी दा जालिमान दी दिल अल्लाह सजा और के बरोज क़यामत और नदी दा पार दा खैर तने चदा हुकूमत मिलोचबी और दा सेबा दुनिया दा मालूना दा हुकूमत ची कते बागा हाजर कई और दा जाला जमा कई और ज़खीरा कई दा तबाइन दा वो अलम तालम आया नकुल के तो अन्न अल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ बेशक अल्लाह चले खास अल्लाह द पार द बादशाही द आसमानों और द ज़मीन हकीकी बादशाह अल्लाह युअज़्ज़िबु मन यशा अज़ाब और की दा अल्लाह हम चाहत छ अल्लाह उड़ क़यामत की चाहत अल्लाह उड़ अज़ाब और की व यग़फिरु लिमन यशा और बखना बकी आम चाहत छ अल्लाह उड़ खुदा वली च अल्लाह चाहता हूँ वाली बखना बकई और चाहता हूँ वाली अज़ाब और कई विदा ज़क च वल्लाहु अला कुल्ली शैइन अल्लाह बारे उस कादिर दे अल्लाह पदे कादिर दे जसूर माफ कई अगर तो माफी होगी और सो न माफ कई अगला सजा और कई तो अगला सजा होगी अल्लाह कादिर वसारिक़तु ला कौत के सड़े वसारिक़तु ला कौत के खजा फक़्तउ ऐदियहुमा फस्ता सुमरे के ला सुनत दे मारो जज़ाअम बिमा कसबा चिदा सजा दा अमल चिदे मारो कड़ी दे नकालम मिन अल्लाह ओदा इबरत दे अल्लाह द तरफना वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम वल्ला ज़ुरूदे और हिम्मत वाला दे फमन ताबा पस आगचा चिदो इस्ता मिन बाद जुल्मिही पस जुल्म कौल ददना तगला मुराद जुल्म वासलहा और इस्लाहुना नखबल अमल आयत लगाने लो फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि बेशक अल्लाह तवज्जो गई मक़बल रहमत सरा पाग बांधे अल्लाह बोलता आखिरत सजा में इन्नल्लाह गफूरुर रहीम बेशक अल्लाह बहुत के दे और मेहरबान दे अलम तालम आया न कोएगे तो ए इंसाना अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ खास अल्लाह द पारदा बादशाही द आसमानों द ज़मीनों युअज़्ज़िबु मन यशाअ अज़ाब और कई आग चाहता छुड़वाड़ी व यग़फिरु लिमन यशाअ और वखना बकई आग चाहता छुड़वाड़ी वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर और अल्लाह हर उस बात में कुदरत के